العلماء حضرت العلامة صدر مجلس حضرت العلامة مولانا مولوی محمد عبد الخالق صاحب، حضرت پیری طریقت رہبری شریعت حضرت خواجہ سے مبارک و دیگر علماء کرام، طلباء عظام، قراء کرام، د علاقې باشندگانو، یا د لرو ځایونو نه راغلو عوامو، د احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم عاشقانو، امتیانو، د ټولو په حضور کې یو څو خبرې د اصلاح په نیت باندې عرض کوم. الحمدلله ثم و ثم ټول سنی مسلک د اهل السنه والجماعه عقیدې والا او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهبیان یی. که کم یو کس در کې داسې ناسي چې هغه د حنفیت مسلک پریښی یا یې د اهل سنت والجماعه عقیده پریښي، د ځینو غیر مسلکو غیر مذهبو په پنجو کې د سادګۍ د لاسه ورغلی، نو هغوی ته او د هغوی د حضور نه التماسانه دا هیله لرم چې زما دا یو څو خبرې د ضد او د عناد په نظر دې نه اوري، هسې دې واوري، په ښه نیت دې واوري، بیا دې بیګا ته د شپې پې سوچ فکر وکړي. که ښې خبرې وې وا دې اخلي، که بدې خبرې په دیوال دې وولي او د سره دې نه اخلي. که مې دغه خبرې د ځان نه درته کړې وې، د یو ملا د خولې خبره مې کړې وه چې د سره یې ونه منې، که مې خبرې د قرآن نه کړې وې، که مې خبرې د حدیث نه کړې وې، که مې خبرې د صحابه کرامو د اقوالو نه کړې وې، نو هغه خو د ټولو شریک پیغمبر محمد رسول الله، د ټولو شریک قرآن دی، د ټولو شریک صحابه کرام دي، نو بیا پکې جون چې رانه ده پکار ده چې وی منو. د دې علماو مشرانو په حضور کې زما غږېدل واقعا عین بېادبي ده، لیکن د هغوی په امر باندې یو څو خبرې عرض کوم او د هغوی نه اولا او آخرا د دې بېادبۍ عفو غواړم، شاید چې هغوی راته د دې عفو وکړي. زما نه وروسته به انشاءالله حضرت العلامه مولانا مولوی عبدالرحمن صاحب د بیریباغ استاذ، تاسې به خوځېږئ نه، هغوی به لنډې خلاصوم. زمونږ دا نننۍ غونډه او اجتماع د دې هدف، د دې غرض او مقصد صرف او صرف دا و چې د نن نه څه کلونه وړاندې په مونږ د ځینو خلکو نه دا خبرې نوې واورېدې چې یاره د زمانې زنده اولیاء فلانی پیر صاحب ښه سړی نه دی، فلانی پیر صاحب نه منم، فلانی پیر صاحب نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم. زمونږ داسې فکر و چې د دغې بعضې مولیانو چې د زمانې د زنده اولیاو نه انکار کوي، هسې به دوی د هغوی په عزت خفوي، هغوی ته به خدای عزت ورکړی، د دوی په زړه به نه تېرېږي، دوی به ګینې د مخکې اولیاو سره څه دشمني نه لري، موږ پې چپ پاتې شو. لیکن هغه معاندین رسول، معاندین اولیاء، معاندین مذهب، هغوی چې زمونږ دا غلیتوب ته وکاته، زمونږ د بېغیرتۍ او بېزړهتوب ته یې وکاته، هغوی د بېادبۍ دویم قدم پورته که او د دې نه وړاندې په هغه اولیاو باندې ټکونه شروع که، کم اولیاو چې د دنیا نه رحلت کړی و، د هغوی په ذواتو باندې جرح شروع کړی، د هغوی مبارک اشخاص مجروح وګرځول. زمونږ بیا هم دا فکر و چې کیدای شي رحمان بابا څه به یې ورانوي، یا به یې د پیر بابا څه ورانوي، یا به یې د کاکا صاحب څه ورانوي، د انځري ملا صاحب څه به یې ورانوي، نور به چا څه ډېر کار نه لري. خو دی ګستاخان رسول، ګستاخان صحابه، ګستاخان مذهب و ابي حنیفه، هغوی چې زمونږ غلیتوب ته وکاته، دریم قدم یې پورته که او د حضرت امامنا امام اعظم ابو حنیفة النعمان رحمت الله علیه په ذات باندې اعتراضات شروع که او د هغه ذات مبارک هغه لویه هستي مجروحه کړه او د هغه باندې داسې بعضې طعنې ولګولې چې د دې کیسټونه موږ سره موجود دي. په هغې کیسټونو کې العیاذ بالله ثم و ثم نقل د کفر نه دی. په هغې کیسټونو کې ویلي دي چې امام ابو حنیفه طاغوت دی، طاغوت شیطان ته ویل کېږي.
الاعوذ بالله ثم وثم. لیکن بیا هم ځینې خلک مولیان را پاڅېده ځای په ځای باندې د دغې معاندین رسول په مختلفو جامو باندې مقابلې شروع کړې. ځینې مولیانو اتفاق اعلان کړ، ځینې مولیانو وی چې یاره دا اختلاف لټوي. هغه معاندین رسول په څلورم قدم کې قدم پورته کړه، پوه شو چې دا حنفیان دا د ابو حنیفه مقلدین چې کوم دي رحمت الله علیه دی کې چې دی نو غیرت نشته، دی کې جذبه نشته، دی زمونږ ایک جواب نشي کولی. ډایرکټ په خپلو فتاوو کې موږ څه پرته ده په هر میدان کې خلکو ته ښودی شو. په هغې کې یو خبره لیکلې ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی او د نبي علیه السلام د وفات نه 3 ورځې وروستو د رسول الله قبر ته راغلی دی او د قبر خاورې په ځان باندې شیندلې دي. وحث من ترابي على رأسه، د قبر خاورې په سر باندې وشیندلې او د رسول الله قبر ته وایي یا رسول الله ستا په قرآن کې په 5مه سپاره کې دا آیت په تا باندې نازل دی ولو انهم اذ ظلموا. او که چېرته د خلکو ظلم په ذات باندې کړی ګناه ترې شوې وه جاءوکا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. دین د الله نه بخښنه غوښته، یا رسول الله تا دی ته بخښنه غوښته، الله به بیا موځي توبه قبلونکی مهربان ذات یعنی الله به توبه قبوله کړي. هغه صحابي رسول الله مبارک ته وایي یا رسول الله ما نه خطاګانې شوي دي، زه تا ته راغلی یم د الله په حضور کې زما دپاره د مغفرت دعا وغواړه. د قبر نه ورته آواز راځي، د حدیث مضمون دی امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په حاوی فتاوه کې راخستی دی. د قبر نه آواز راځي ان قد غفر لک، ای صحابي تا ته خدای بخښنه کړې ده. دغه نام نهادو مولیانو په خپلو فتاوو کې دغه حدیث راخستی دی او بیا یې ویلي دي وذلک عمل اعرابي جاهل لا استدلال فيه. دا د بانډچي صحابي خبره ما ته مه پیش کوه، دا یو جاهل صحابي و په دین نه و خبره، دا خبرې ما ته مه پیش کوه. یا مسلمانانو لږ راویښ شئ، لږ ځان کې غیرت پیدا کوئ. اوس د ابو حنیفه نه خبره پورته شوې ده او د صحابه کرامو ذات مبارک باندې جرحه کېږي او دا یې په خپلو فتاوو کې لیکلي چې هغه صحابي جاهل و په شرما ته یې مه پیش کوه. په دغه غرض باندې یوازې صحابه هم نه دي، د هغې نه بره قدم یې پورته کړه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرو صفاتو نه انکار وکړه، د هغه مبارک په ذات باندې جرح شروع کړې. لیکن موږ او تاسې ودیو د دغې وجې نه موږ علما کرام د خپلې غاړې خلاصولو لپاره او د خپل غاړه باندې چې کم پیټه او ذمواري پرته ده د غاړې نه کوزولو لپاره او ستاسې غاړه کې درچولو لپاره دا علماو حلقه جوړه کړې ده، اتفاقي حلقه یې جوړه کړې ده. د دې مقصد د دې هدف د دې غرض صرف او صرف دا چې ستاسې خبرول چې دغه خلک چې دی د مذهب خلاف دي، دی د اولیاو خلاف دي، دغه خلک دین نه خارج خلک دي، دا بېدینه دي، دې خلکو پسې مونږ نه کېږي، که کوم مونږ دې کړی بیا یې راوګرځوه. موږ تاسې صرف په دې باندې خبرو. دا علما تاسې ښه پېژنئ، زه یو کشر د دوی یو خادم په حیث باندې اگر که دا فکر بعضې مشرانو علماو به ما ته راچولی، محترم مولانا عبدالخالق صاحب دلته ناست دی، جید عالم دی، تاسې ښه پېژنئ، هغه راغی او ما ته دا خبره وکړه چې مولوي صاحب تر کوم حده پورې به موږ هم داسې شپ شپ کوو، یو یو کس په رانه دا خلک اړوي، اخر به علما ځان ته پاتې، اخر د دې څه غم کوئ. دا یو فکر یې راوغورځو، د دې وجې نه دا بعضې علما هلته موږ راغونډ کړه، بیا په نورو ځایونو باندې یو اتفاقي حلقه موږ جوړه کړه د دې دپاره چې تاسې دا ونه وایئ چې دا ګینې د یو مولا خبره ده، محبوبي ډېری کې دیره دی، کیدای شي چا به پیسې ورکړي. دا یوازې زما خبره نه ده، دا د دې علما کرامو اتفاقي مشوره ده، د دې طرف علماو اتفاقي فیصله ده چې دغه خلکو پسې مونږ نه کېږي، د دې خلکو د مونږ نه به ځان ساتئ، د دې ناستې ولاړې نه به ځان ساتئ، کم منځونه مو چې خطا کې کړي د هغې به بېرته اعاده وکړئ. خپل مقصد هدف ته راځم. دی خلکو ته دا خبره ډېره زیاته پیش کوي چې دا مذهب او ابو حنیفه رحمت الله علیه یا دا څلور مذهبونه
دا خو نه قرآن ویلی دي نه حدیث ویلی دي نه صحابو دې باندې څه خبره کړې ده. دا وروسته چېرته څلورمه صدۍ کې مولیان راپاڅېده، بس یو مذهبونه جوړ شو. دا ټول بدعات دي او په خپلو کتابونو کې لیکلي چې تقلید شرک دی. شرک تقلید څه معنا؟ چا چې وي چې زه د مذهب فتوا منم، چا وي زه د امام صاحب مذهبي یم، وایي دا سړی مشرک دی. تاسې جواب راکړئ د امام صاحب په مذهب یئ که نه یئ؟ مذهبیان یئ که نه یئ؟ د دوی په فتوا موږ سره کتابونه پراته دي. دی وایي چې څوک د امام صاحب مذهبي هغه سړی مشرک دی. تا ته مشرک وایي، ستا پلار ته مشرک وایي، ستا نیکه ته مشرک وایي. داسې پسې لاړ شه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته العیاذ بالله ثم طاغوت وایي. ته بیا موده پاتې هغه مولا چې راپاڅېږي ستا په سر باندې دشمني اخیستې ده، ستا په سر د هغه جومات ته خطونه ورځي چې مولانا غلی شه ګنې یو مرمۍ دې کافي ده. ستا په سر باندې د دې دنیا دا دشمنیانې موږ مخې ته اخیستي. هغه مولا چې تا ته حق ښکاره کوي، تاسې کې ځینې ساړهګان داسې بیا هم شته چې هغوی بیا هم دا خبره کوي دا مولا شري مولا ده. هلکه زه شري نه یم. 20 کاله مخکې دا اختلافات چېرته و؟ روسیې په افغانستان حمله وکړه، مولا فتوا ورکړه، څومره علما چې وو فتوا ورکړه او عوام په یو آواز باندې پورته شو، روسیې ته شکست ورکړه. اوس خو دې بیا روسیې نه چې دا د جهان کفر دې بیا راشي په افغانستان، مولا دې فتوا ورکړي. ابوی دا خو هغه مولا دی چې بریلی دی، ابل وایي دا خو هغه مولا دی چې وهابي دی، ابل وایي دا خو هغه مولا دی چې پنجپیری دی، دا خو هغه مولا دی چې فلان دی، دا خو هغه مولا دی چې فلان. دا څومره اختلافات یې جوړ وایي دا اختلاف ما جوړ که که دا هغه مولیانو جوړ که کم مولیان چې نوي را پیدا شو. زه خو د اختلاف ورکولو والا یم. زه خو وایم بیرته هغه 20 کاله مخکې چې یو اتفاق سره په یو آواز سره د عالم په آواز جهاد ته پاڅېدې، بیا اتفاق راوله. زه خو د اتفاق وګیم. دا کم شر چې جوړ دی دې ورکولو غم وړی. نه دوی دا اعتراض کوي او خپل ځای په ځای په دیوالونو یې لیکلي. څه یې لیکلي؟ لشکر طیبه کا دو اصول قرآن اور سنت رسول. داسې لیکلي که اهل حدیث کې دو اصول، د اهل حدیث 2 دلایل دي، قرآن اور سنت رسول. 2 خبرې دي. دوی څه وایي؟ یو به قرآن منې، یو به حدیث منې. زه درته نه وایم که ما درته خپله خبره وکړه چې د سره یې ونه منې، قرآن ته راشه. 5مه سپاره اوله ربع کې 4مه رکو غالبا جوړېږي، قاریانو ته پته ده. یو صاحب قرآن راواخلئ چې د خلکو ته یې وښیم. قرآن راواخلئ. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جواب راکئ دی څو شی نه مني؟ 2 قرآن حدیث. بل شی مني دی؟ خبرې زه کوم یېرېږئ، تاسې جواب پوره راکوئ، تاسې پیدا کوئ. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دا 5مه سپاره او سورة النساء آیت نمبر دی 950. 5مه سپاره ده. دی بار بار په دیوالونو لیکي چې 2 شیونه به منې، قرآن حدیث. قرآن ته راشه. قرآن وایي 3 شیونه به منې. قرآن څه وایي؟ 3 شیونه به منې. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والو، اطیعوا الله، د الله اطاعت وکړه. د الله اطاعت په څه شي کې کېږي؟ په قرآن کې. قرآن ومنه. واطیعوا الرسول، د نبي علیه السلام اطاعت وکړه. د رسول الله اطاعت په څه کې دی؟ په سنتو حدیثو کې. 2 شو. دی څه وایي؟ 2 شیونه ومنه. دا نیم قرآن یې تا نه پټ کړی. واولی الامر منکم، قرآن وایي الله ومنه، قرآن ومنه، سنت رسول ومنه. واولی الامر منکم، او د اولی الامر خبره ومنه. د اولی الامر معنا څه ده؟ حاکم په مستدرک اول جلد کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ رئیس المفسرین هغه وایي چې مراد د اولی الامر نه هم فقهاء الامه. 3مه مرتبه کې د امت د فقهاو خبره ومنه. 3مه مرتبه کې د امت د فقهاو خبره ومنه. قرآن په 5مه سپاره کې دا اعلان وکړه چې ای د ایمان والو 3 شیونه ومنئ، قرآن ومنئ، حدیث ومنئ، د امت د عالمانو فقهاو خبرې ومنئ. دا هغه د یهودو ایجنټان
چې د هغوی په حق کې قرآن دا خبره کړې وه چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا بعضې قرآن منئ او بعضې پټوئ، بعضې تورات منئ او بعضې پټوئ؟ داسې مه کوئ. ولې دا نیم قرآن خلکو ته وایي په ترجمه کې او دا نیم دې د خلکو نه پټ کړی دی؟ قرآن ومنه، حدیث ومنه، د امت د فقهاو خبره ومنه. وایه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقی دی که فقی نه دی؟ قرآن خو د چا نوم نه اخلي که نه؟ چا به تا ته وایي چې فلانې ملا ومنه او فلانې مه منه. قرآن عامه خبره کوي. قرآن په دې کې ګوره ویلي د رسول اطاعت وکړه او د فقهاو خبره ومنه، واضحه یې کړه تا ته. اوس به ته یو فقي پسې ځې، دې ته چې دی راشي د عوامو د دوکه کولو دپاره طالب نشي غولولی. څه وایي؟ وایي ګوره اطیعو امر دی جمع ده، اولي الامر جمع ده، نو تاسې اطاعت د ټولو فقهاو کوئ. وایي تاسو خو یو امام صاحب راټینګ کړی، نو خو دا درې نور هم ورسره منئ که نه؟ موږ څو امامان منو؟ وایي څلور مذهبه منو. څلور دا خو زموږ اعلان دی. خو دوی وایي چې تاسې دا څلور مذهبو کې شافعي صاحب مسله پسې ولې عمل نه کوئ؟ پکار ده چې اولي الامر خو جمع راغلی ده، او جمع خو چې دی نو عقل درې خو چې تاسو خو یو امام صاحب راټینګ کړی دی. نو جواب دا یو مشهوره قاعده ده چې جمع په مقابله د جمع کې راشي، طلبه دې یاده کړي. دا تقسیم د احادو په احادو قبلۍ طالبان پې پوهېږي. عربۍ کې چې کله د یوې جمع مقابله کې بله جمع راشي، د دې نه مراد یو مراد یې ټول نه مراد. واطیعوا اولي الامر منکم، د اولي الامر اطاعت وکئ، د فقهاو خبره ومنئ. اطیعو هم جمع ده، اولي الامر هم جمع ده، یعنی هر یو را پاسېږئ د یو فقهي خبره ومنئ، ټولې نشي منلی. که منې به د یو فقهي خبره عمل به په یو باندې کوې، حقانیت د ټولو ته به قایلې، حق په دې ټولو کې منحصر دی، پروت دی. دی وایه لکه دا قاعده خو دې د ځان نه جوړه کړه، دا خو په قرآن حدیث کې نشته. وایه ښه چې قرآن حدیث کې نشته، وایه راته چې تاسې چې کله اوداسه کې مخ وینځئ، نو راته ووایه چې درې مخونه وینځئ که یو مخ وینځئ؟ قرآن خو وایي فاغسلوا وجوهکم، مخونه وینځئ، مخونه جمع ده. اوس به درې مخه وینځئ، ولې وجوه خو جمع راغلی که نه؟ چې ما ته دا په دلیل کې پیش کې چې اولي الامر جمع راغلی ده، نو اوس به تاسې درې فقهاو باندې عمل کوئ. نو اوس فاغسلوا وجوهکم، مخونه وینځئ. الله مخونه جمع ویلې ده، پکار دا ده چې یو سړی به اوس درې مخه وینځي، یو څوک هم درې مخه نه وینځي، دی هم نه وینځي. اوس په دې به څنګه عمل؟ نو چې دا دې ورته پیش کړي، وایي نه جمع په مقابله د جمع کې راغلي، او جمع د مقابله د جمع کې چې راشي نو تقسیم د احادو په احادو قبلۍ، هر یو را پاڅېږي خپل مخ وینځئ. آیت معنا دا ده. نو چې هلته دغه معنا کې خو اطیعو اولي الامر منکم کې هم دغه معنا وکړه چې هر یو را پاڅېږي د خپل فقهي اتباع وکړي. هلته هم دغه معنا وکړه که نه؟ مقصد مې دا و چې دی دا خبره کوي چې قرآن کې مذهب ته اشاره نشته. قرآن کې چې خدای په یو شي باندې امر وکړي، هغه شی واجب وي. د دې وجې نه حاکم په مستدرک کې د عبدالله بن عباس صاحب روایت نقلوي او وایي وفي ذلك اجابت اطاعتهم، دغه آیه کریمه کې د فقهاو د امت خبره منل واجب وګرځېده. نو موږ ځکه وایو چې تقلید واجب دی. التقلید واجب على كل من لم يدعي الاجتهاد، څوک چې ځان ته مجتهد نه وي په هغه باندې مذهب منل واجب دي، او واجب چې څوک نه کوي سړی فاسق دی. بهرحال بعضې خلکو ته دی دا وایي دی موږ ته لیکل نشي راکولی، موږ بار خپلې مدعاګانې خپلو ذهنو ته ډایرکټ ورلېږلي دي او پکې مو لیکلي چې تقلید واجب دی. موږ ته جواب دا راغلی ته یو غیر مشهور ملا یې او غیر مشهور ملا سره موږ مناظرې نه کوو. هلکه غیر مشهوري ما که مشهوري ما که هر څه ما، نه ته خو یو وړوکی ملا یې، نو دا وړوکی خو یو ځل پړ کړه نو بیا غټ ته لاس اچوه که نه. چې ته وړوکی نه شې پړ کولی نو غټ به څه پړ کړي؟ عجیبه خبر دی نه. دا ستاسې صاحبان ټول خبر دي، دا څه پټه خبر نه ده. څو کرتې کسان منځ کې تلي راغلي، جواب دا راغلی چې دا یو غیر مشهور ملا دی، موږ مناظره نه شو. بهرحال مقصد مې دا دی، قرآن بل موضوع ته لاړ شي.
دی به تاسې ته وایي چې قرآن خو دا ویلي دي چې واتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اتمه سپاره. قرآن وایي د هغې قرآن اتباع وکئ چې تاسې ته نازل کړی شوی دی. د دې خدای نه سوا د نورو دوستانو اتباع مه کوئ. نو تاسو خو د امام صاحب اتباع کوئ. ګوره خدای وایي د بل دوست مه منه او تا د بل دوست ومنله. نو ته ساده بیا تېنه دومره تپوس هم نه کوې چې ملا صاحب دلته خو رسول الله هم پکې نه دی یاد کړی. دلته خو خدای ویلي د قرآن اتباع وکړه او د خدای نه سوا د بل دوست مه منه. رسول الله دوست دی که دشمن دی؟ جواب راکئ. د رسول الله خبر منئ که نه منئ؟ نو د قرآن د آیت نه خو دا پته لګي چې د خدای نه سوا بل دوست مه منه، رسول هم مه منه. اوس به څه کوې؟ که زه دا اعتراض وکړم ستا به څه جوابي؟ یو صاحب ته مې دا ویلي ما ته هدایت پیش که ما یې دلته خو د رسول اتباع نه ده راغلې، د خدای نه سوا د بل دوست مه منه، نو د رسول الله مه منه. اوس څه کوې؟ وایي نه نه د هغه په حق کې خو خدای بل ځای کې ویلي که نه چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسوله، د خدای اطاعت هم وکړه او د رسول هم وکړه. ما یې ګوره نیم دې پټ که. نو خدای خو دا هم ورسره ویلي چې اطیعوا اولي الامر منکم که نه، د فقهاو خبره مو منه، نو هغه ولې بیا نه مني؟ دغه قرآن خو دا خبره هم کړې که نه. دارنګې همدغه قرآن په بل ځای کې دا وایي واتبع سبیل من اناب الی. ته خبره منه، اتباع کوه د هر هغه چا چې هغه رجوع ما طرف ته کوي. چې ما ته څوک راجع وي، څوک ما طرف ته فکر وي، د هغې سړي خبره منه. الله دا امر کړی دی. دی نه تپوس وکړه و امام صاحب خدای ته راجع و که د خدای نه روګردان و؟ وایي نه نه امام صاحب بزرګ و بزرګ، دی به هم دا درته وایي منافقت دپاره وایي. نه نه امام صاحب بزرګ و بزرګ. وایي ښه چې امام صاحب بزرګ دی نو خدای ویلي دي چې واتبع سبیل من اناب الی. هر هغه څوک چې ما طرف ته رجوع کوي د هغه خبره منه. امام صاحب ته هم وایي چې خدای ته رجوع کوي زه خبره منم. نو بیا نه نه که نه وایي دا نوم خو یې پکې نه دی اخیستی که نه، دا نوم خو یې پکې ستا نوم یې اخیستی ورکې قرآن کې دا ستا نوم اخیستی ورکې. بهرحال هغه نور امامان چې درې واړه دي هغه د امام صاحب شاګردان دي، د امام صاحب بچیان دي په فقه کې. امام شافعي رحمت الله علیه اعلان کوي الناس عیال ابي حنیفه فی الفقه. دا څومره خلک چې دي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقه کې بچیان دي بچیان. نو چې وخت پلار شته دی پلار نو بل پسې زه شیشته لاړ شم، بل څوک د هغه نه پوی ما لا لیدلی نه دی. که یو پوی مې د هغه نه ولید زه به هغه پسې لاړ شم. دارنګې همدغه خلک چې د مذهب نه منکر دي روزانه په مانځه کې د مذهب تقلید کوي خو بدبخته دي ځان نه پوهېږي. روزانه تاسې چې مونځ کوئ الحمدو کې وایي اهدنا الصراط المستقیمه. معنی څه ده؟ خدایه موږ ته برابر او نیغه لار وښایي. اوس دا نیغه لاره کومه یوه ده؟ صراط الذین انعمت علیهم. دا نیغه لار ده هغې کسانو لار ده چې الهه تا پې باندې انعام کړی دی. نو خدای د هغه چا لار موږ ته وښایي په کومو کسانو باندې چې تا انعام کړی د هغې لار راته وښایي. دا خدای چې په انعام کړی دا څوک دي؟ دا په 5مه سپاره کې د دې تفصیل راغلی. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. قرآن وایي هغه خلک چې په هغې خدای انعام کړی او ته په مانځه کې هره ورځ دعا غواړې چې د هغې لار راوښایي هغه 4 خلک دي. نبیین دي پیغمبران، والصدیقین صدیقین دي ښه دې کې خاص اولیاء الله داخل دي، والشهداء والصالحین عام نیکان. د دې ټولو لاره په هر مانځه کې دعا غواړې چې خدای د پیغمبرانو د صدیقینو د شهداو د صالحینو لار راوښایي او بیا بېرته راپاڅېږي وایي که د امام صاحب په لاره باندې لاړې نو مشرک یې العیاذ بالله. سموس تعجب هلته یې دعا کې غواړې چې هغه لار راوښایه او بیا بېرته پرې ردونه کړي. دی نه تپوس کوئ د امام صاحب که دا صدیقونو کې نه منئ مثلا شهداو کې نه منئ نو صالح خو به یي که نه نیک سړی خو هغه بزرګ و بزرګ وایي نو خدای خو ویلي چې هغه خلک چې خدای پې انعام کړی هغه صالحین هم دي او موږ په دعا کې وایو داسې په مانځه کې وایو چې خدای د نیکانو لار راوښیي. یو امام ابو حنیفه د هغه لار دعا موږ غواړو. دارنګې قرآن عظیم الشان بل موضوع کې وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د ذکر نه مراد علما دي. تاسې د علماو نه پوښتنې کوئ که چېرته تاسې نه پوهېدئ دی څه وایي؟ وایي موږ خو پوهېږو که نه؟ دا خو وایي چې نه پوهېدی نو بیا د عالم نه پوښتنه کوئ. نو موږ خپله په حدیث قرآن پوهېږو نو مذهب ته زموږ حاجت نشته. تاسې هم سادهګان پرې وغولېږئ چې رښتیا وایي که نه دا پوهېږي نو خدای خو ویلي چې نه پوهېدی داسې وکړه. ته لږ داسې سوچ وکړه چې ان کنتم لا تعلمون دا خطاب چا ته شوی؟ دا تا ته شوی که د رسول الله د زمانې صحابو ته شوی؟ هغه زمانه کې چې قرآن نازلېدو ته ژوندی وې که صحابه ژوندي وو؟
قرآن چې نازل تاسې موجود وای که صحابه موجود وو؟ نو خدای صحابو ته وایي ان کنتم لا تعلمون، ای صحابو که تاسې نه پوهېدئ نو د عالم اتباع کوئ. نو په هغه صحابو کې هم داسې څوک وو چې هغوی نه پوهېده که نه، بعضې دین په ټول جزیاتو نه پوهېده. او ته په 14مه صدۍ کې د دین باني راغلې، په ټول دین پوه شوې. خدای د رسول الله صحابو ته وایي چې تاسې په یو مسله نه پوهېدئ نو عالم ته لاړ شئ. او ته په 14مه صدۍ کې د دین باني شوې، په ټول دین خبر شو. دا څومره لویه دعوه ده. بهرحال دارنګې دی دا خبره کوي وایي مذهب چې دی د صحابو دور کې نه و. د ابو داود شریف حدیث دی، نبي علیه الصلاة والسلام معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته ولېږه. دا راته وایي یمن ته یې څه لپاره ولېږه چې خلک یې خبر ومني که نه مني. نو د عالم خبره منل مذهب دی که بل څه دی؟ که ته وایي چې هغه زمانه کې ابو حنیفه تقلید نو امام صاحب خو د هغې نه وروسته پیدا دی که د مړي اتباع یې کړی. هله پیدا نه و د چا اتباع یې کړی؟ هغه زمانه کې هم خلکو تقلید کړی، خو د خپلو علماو چې کوم ژوندي وو د هغې اتباع یې کړې. معاذ ته یې به ولېږه نبي علیه السلام چې تپوس کوي یا معاذ بما تقضي، فیصله به په څه کې؟ تا خو لېږم خو فیصله به په څه کې؟ او ورته وایي بکتاب الله، د خدای په قرآن باندې. رسول الله ورته وایي فإن لم تجد، که دې قرآن کې تا پیدا نه کړه. قرآن کې خو هر څه شته، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بعضې لوح محفوظ اخلي او بعضې ته مراد قرآن اخلي. لون خیش نشته مګر قرآن کې شته. خو که تا ستا دا علم قرآن ته ونه رسېده او د قرآن نه یې مسله راوینسته نو بیا به څه کې؟ قال فبسنت رسول الله، ستا په سنتو باندې او بیا عمل کوم حدیثو باندې. اوس دی خو وایي چې حدیث او قرآن نه بغیر بل څه نشته. رسول الله ورته وایي مولا خبره مني. همدغه وخت کې چې قرآن حدیث باندې پوهېږي او مولا پسې ځي همدغه مذهب منل. نو عمر فاروق صاحب د عبدالله بن مسعود صاحب فتوا مني، بیا هغه خلک ورپسې ډېر زیات ټینګ شو، بیا یې ورته ورکړه یمن ته یې د فتوو دپاره ولېږه. نو چې هر څوک په قرآن حدیث پوهېدی، زه دا مولا یم، دوی خو داسې وایي عوامو ته هم تقلید شرک دی او مولیانو ته هم شرک دی. داسې وایي د دې مشرانو به ویلي چې عوامو ته تقلید روا دی، مولیانو ته شرک دی. اوس دا نور چې کوم دي دوی وایي عوامو مولیانو ټولو ته شرک دی. نو ښه دې مطلب دا دی چې تاسې به د مولا خبر نه منئ، قرآن حدیث باندې به خپله عمل کوئ. دا قرآن تاسې ته در کوم، یقین په خدای وکړئ دا مانځه فرضیت نه دی، دا هم نشئ ثابتولی. ثابت به یې کوئ د قرآن نه راته چې تاسې د مولا ونه منئ او مولا بیا د یو بل مولا ونه مني، هغه مولا د ابو حنیفه ونه مني، دا اجتهاد دا به څنګه راوباس مسلې دي؟ داسې اسانه دي. دوی بیا تاسې ته دا وایي چې رسول الله ویلي دي چې مجتهد کله خطا کېږي او کله رسا کېږي، چې رسا شي 2 اجره دي او چې خطا شي 1 اجر دی. نو امام صاحب خو خطا کېږي که نه؟ نو تاسې چې هره مسله کې ورپسې روان یئ که تاسې په خطا کې پسې لاړ شئ. او امام صاحب خدای نه دی، امام صاحب پیغمبر نه دی، امام صاحب صحابي نه و، امام صاحب تابعي و، 5 صحابو سره ملاقات شوی دی او څوک وایي 11 صحابه یې لیدلي. هغه خطا کېدو به اوس خبره په دې کې ده چې تاسې نه تپوس کومه چې ته امي او زه مولا یم. مثال په طور زه به ستا خطا معلوموم که ته به زما خطا معلومې. وایه راته ته زما خطا معلومولی چې زه مولا یم او ته امي؟ نشي معلومولی. مولا به را پاسېږي د امیانو خطا به معلوموي، امیان د مولا خطا نشي معلومولی. دا شان مولیانو کې اقسام دي، ځینې ډېر پوه دي ځینې کم پوه دي. دا کم پوه دا د دې غټ مولا خطا نشي معلومولی، هغه غټ مولا به د وړوکي مولا خطا معلوموي. نو دا شان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه خطا کېږي، خو ما ته خو یې نشو معلومولی چې اوس به را پاسېږو امام صاحب خطا شوی دی. نفس الامر کې به خطا شوي خدای ته پته ده، خو ما ته یې نشو معلومولی دا خطا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صحابي خطا نشي معلومولی، صحابي به د ابو حنیفه خطا معلومه کړي. دا شان صحابي د رسول الله خطا نشي معلومولی، چې یو صحابي وایي چې رسول الله خطا شوی دی، رسول الله به د صحابي خطا معلوموي. دا راته ووایي چې پیغمبران نه خو ګناه نه کېږي، خطا خو کېږي که نه؟ نو چې ته وایي چې مجتهد نه خو خطا کېږي، زه یې ځکه نه منم، نو د پیغمبر نه هم خطا کېږي. اوس به وایي چې پیغمبر هم نه منم ځکه خطا دې کېږي. پیغمبر نه خو خطا کېږي، ګناه نه کېږي، خطا دې کېږي. آدم علیه السلام نه خطا شوی، خو لیکن دا خطا خو زه ورته نشو معلومولی که نه، دا به خدای معلوموي. خدای به ووایي چې دا پیغمبر د غزي کې خطا شوی، زه ورته یې نشو معلومولی. پیغمبر نه چې خطا کېږي صحابي نشي معلومولی، هغه خدای معلوموي. د صحابي نه چې خطا کېږي نو تابعي نشي معلومولی، هغه رسول الله معلوموي چې صحابي ته خطا شي په دې ځای کې. دا شان ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چې خطا کېږي، دا زما او ستا د 14مې صدۍ کار نه دی چې موږ به خطا معلومو. هغه زمانه کې خدای ته پته ده چې خطا دی که رسا، لیکن مسله اجتهاد یې کړی، کوشش یې کړی، د دین خدمت یې کړی دی،
موږ به د هغه په فتو باندې عمل وکړو. هر څوک قرآن حدیث ته کوزېدی نه شي. قرآن حدیث یو عمیق کتاب دی. زه به یو مثال نمونه درته پیش کړم. نمونه نور قرآن ډېر سخت دی. هسې مثال په طور تاسې ته وایم. عربۍ کې د اعما نه دی، اعما اعما په عربۍ کې ړوند ته وایي ړوند. قرآن وایي من کان فیها اعما، څوک چې په دې دنیا کې ړوند دي فهو فی الاخرة اعما، دا به په آخرت کې ړوند دي. قرآن وایي قرآن. اوس سیامي سړی چې عربي لږه یاده کړي سعودي کې وخت تېر کړی، اب راپاڅېږي یو ړوند قاري به یو صاحب هغه ته به ورشي ته خو په آخرت کې هم ړوند دی. ولې؟ ما قرآن کې ولیدو. قرآن وایي چې څوک دنیا کې ړوند دي نو آخرت کې به ړوند. نو دا صاحب خو د اعما په معنا نه دی پوهی. مراد دلته د ړوند نه هغه څوک چې د دین نه ړوند دي هغه ړوند مراد دی. دا د سترګو ړوند نه دی مراد. دا چې اوس دغه ړوند مراد دی هغه ړوند دا مولیانو معلوم کړي دي. ګوره دا بل څوک نشي معلومولی. بیا مولا ته به راځئ. ښه مثال په طور همدغه قرآن دا خبره کوي. یو صاحب به راپاڅېږي بې ادبي ما پې غوسه کېږئ ما هغه به ووایي چې د دې خره نه ده خره د دې سره نکاح روا ده. هلکه ولې؟ وایي قرآن ویلي دي. څنګه قرآن ویلي دي؟ خلق لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا. ازواج جمع د زوج ده، زوجه بیبي ته ویل کېږي. خلق لكم من انفسكم ازواجا، الله تاسې ته پیدا کړي ستاسې د نفسونو نه بیبیانې. ومن الانعام ازواجا، او ستاسې دپاره د چارپایانو نه هم بیبیانې پیدا کړي دي. اوس څه کې خرې سره به هم نکاح روایي ځکه خدای ویلي که نه. نو اوس دلته ملا ته راشه چې څه معنه درته کوي. معنه دا ده ازواج جمع د زوج زوجې ته بیبي ته هم ویل کېږي، او ازواج جمع زوج واخلي زوج جوړې ته ویل کېږي. نو اول ځکې بیبي مراد ده، دویم ځکې زوجه جوړه مراد ده. نو معنه دا شوه خلق لكم من انفسكم ازواجا، دا صحیح ترجمه ده. الله تاسې ته ستاسې د نفسونو نه بیبیانې پیدا کړي. ومن الانعام ازواجا، او د چارپایانو نه یې جوړه جوړه پیدا کړي نر او ښځې. جوړه جوړه یې پیدا کړي. داسې نه چې تا ته بیبي کړې ده. نو داسې مقصد مې دی که دا هر څوک د قرآن کې خبرې شروع کړي نو داسې خلک به راپیدا شي بخرې هم درته روا کړي. بیا همدې قرآن نه به یې روا کړي. بیا به څه کوئ ورسره؟ نو دا د هر چا کار نه دی، دا د علماو د مجتهدینو کار دی. الله خپل خلک په دې امت کې پیدا کړي وو چې هغوی دا طریقې باندې چې کوم دی مذهبونه جوړ کړه. ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی. دا 1400 کاله دا امت په دې راوچلېده او دا 12 کاله تقریبا کېږي. په دې باره کې الله قرآن کې وایي من یتبع غیر سبیل المؤمنین، هغه څوک چې اتباع کوي غیر د لار د مؤمنانو. مؤمنان چې دا دومره خلک را روانو په کوم لار او مذهب د هغې سوا بله لاره اختیار کړه. نوله ما تولی، کوم طرف ته چې د مخه کړي هغې طرف ته به یې موږ وروګرځو. ونصلي جهنم، او دی به موږ جهنم ته بیا داخل کړو. او ساعت مصیره، ډېر بده مرجع دغه جهنم دی. څوک چې د مسلمانانو د اجماع خرق کوي، اجماع یې شکوي، او په دې باندې د اجماع راغلي د امت چې 4 مذهبه دي، دی د دې نه روګردان ګرځېږي بل طرف ته. الله فیصله دا کړې ده چې زه به دغه سړی جهنم ته بوځم. د 5مې سپارې آیت دی، او جهنم ته به ور داخل کړم. بده مرجع دا ده. الله دې زموږ او تاسې د 4 مذهبونو د بې اتباعۍ نه وساتي. الله دې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې موږ او تاسې ته مرګ نصیب کړي. دا یو حق مذهب دی. په دې باندې هر میدان هر ډګر کې که څوک طعنه لري موږ د هغې شبې ایستو ته حاضر یو. ځینې خلک چې اوس مناظرین هم اخلو بیا تاسې وایي چې شري نه مناظرین هم به نه اخلم. هغه صاحبان چې وایي چې یاره دا مذهب منل شرک دی، نو زه خو وایم چې مذهب منل چې واجب دي په دې زمانه کې، هغه وایي شرک دی. اوس تاسې چې ما هغه نه کېنوئ دا ستاسې ګناه ده سره. ولې تاسې موږ هغه کېنوئ نه سره چې تاسو سره خبره ښکاره شي؟ نو په دغه وجه باندې هغه صاحبانو ته دا خواست کوم شر به نه جوړو، ډېر خلک به نه خبرو. یوه خاصه حجره کې یو 2 نفره به کینو سره. او که چېرته دا مذهب منل شرک نو موږ څه لیونیو چې لګیا یو سړي وظیفې خورو لا شرک هم پراته یو، آخرت کې به جهنم ته ځو. ولې داسې وو؟ او که چېرته ته په ناحقه دومره مسلمانانو ته کافر مشرکان ویلي او رسول الله ویلي چې یو سړي ته سړی کافر او منافق وایي یا فاسق وایي، نو دا سړی که کافر یا فاسق نو خپله پې کافر کېږي. دومره امت چې 1400 کاله تېر شوی دی، دې ټولو ته دې مشرک ویلی دی. او ته وایي چې څوک مذهب مني هغه مشرک دی. دې ټولو مخکینو مذهب منلی دی، هغوی ته دې مشرک ویلی. په یو سړي مشرک ویلو سړی کافر کېږي، نو دا دومره به مسلمان څه پاتې شي؟ نو کښېنه یا ما قانع که ته به غټ مولا یې زه به وړوکی مولا یم، نو خو سړی پوهېږي که نه. داسې خو نه ده چې اوس وړوکی مولا یې نو زه تا پوهیمه نه. زه خو تا سره ضد نه کوم، عناد نه کوم در سره، مناظره نه کوم در سره، څه شی کوم در سره ځان در نه پوهیم. صرف یو ټیم ما ته راکړه، هغه حجره کې کښېنه، زه به درشم، ته به مفتي شي، زه به یو طالب شم. ځکه وړوکی مولا یم، غټ نه یم که نه. دوی دا وایي دا غټ مولان دی مناظره نو ښه مناظره مه کوه. وړوکی مولا یم، زه به ناست یم، تا نه به تپوس کوم چې مولوي صاحب دې 5مه سپاره کې ما دا آیت لیدلی دی څه مطلب؟ ته به جواب راکړه. مولوي صاحب په دغه سپاره کې مې دا څه مطلب؟ ته به جواب راکړې. ما به قانع کې زه وړوکی مولا چې دې واړولم، نو زه خو وړوکی یم، خو خوله مې ګوره د غټو ربیع ته ډېر مولیان نور هم راوړم.
نو ما خو واړه ځان ته کنه او چې داسې نه کې نو بیا داسې وکړه زما خواته راشه ته غټ مولا یې کنه خو نه پوهېږې کنه ما خواته راشه زه به مفتي شم ته سایل شم ته ما نه تپوس وکړه چې مولوي صاحب دا تقلید دا کوم ځای کې راغلی دی زه به جواب درکړم در هېڅ مناظره نوم مږده چې شر جوړ شي یا ما طالب که ته مولا شه یا ته طالب شه زه به مولا شم نو خو مسله به حل شي او چې تاسې موږ منځ کې کېنوی یم نه سره او که داسې خبره کوم بیا ډېر عوام وایي دا وایي شر جوړي شر نه جوړوم شر کومه خو داسې وکئ چې بل ځای نه ټاکي او داسې بعضې خلک یي که نه چې هغې وایي چې یاره بل ځای کې شر جوړېږي دا او دا تاسې یو لس مشران ما سره مخکې شئ یاره چې کوم ځای کې دی دیره لري دیره هغه ځای ته زه ورځم خو لس مشران مخکې شئ چې زما بېعزتي ونه شي که ځان ته ورځم چېرته بېعزتي مې تاسې به م وایي چې ملا کونه کې دې شر وکړه تاسې کول چې هلته ورتلې نو د دې وجه نه موږ چا نه په دې مسلو کې ډارېږو نه الحمدلله موږ په حق باندې یو موږ الحمدلله که څه لږ کتابونه پیدا کړي دي خو ایمان مو مضبوط دی هر ډګر کې به حاضرېږو شاته کېږو به نه خو تاسې به انشاءالله دې خدمت ته تیار یې د علماو ملاتړ ته که نه لاسونه پورته کوئ لاسونه ټول پورته کوئ واپس جزاک الله احسن الجزا تاسې د خپلو علماو تر شا ودرېږئ انشاءالله دا اتفاق به الله کامیاب کړي او موږ به دا دعا کوو تاسې به هم دعا کوئ صرف دا ستاسې محترم امام صاحب چې کوم دی نوجوان دی ده ته زه دا خواست کوم او زموږ د کمیټۍ د خوا نه چې خپل علاقه کې د نوجوانانو یو کمیټي جوړه کړي نوجوانان داسې نه چې بېګیرې هلکان یې بېګیرې هلک به کمیټۍ کې نه داخلوي هغه کسان چې شلو پنځه دېرشو کالو په عمر ځوانان یي بعضې مشران دې ورته مشران کې بعضې نور چې کشران هلکان دي هغې دې سره لیست جوړ کړئ هغه لیست کې تاسې ملاتړ د نوجوانانو تنظیم جوړ کړئ ستاسې په دې ملا صاحب باندې یو کس فرد را پاڅېږي او هغه هېڅ سړی نه وي ستاسې په محله کې مثلا ده ته یوه نیغه خبره کوي هغه 50-50 کسه نوجوانان به یې جواب وایي عالم به د بېعزتۍ نه خلاص وي دغه عالم یو ځي ته ځي هلته بیان کوي خطره د دې ده چې هغه یارې تقریر ته نه پرېږدي دا نوجوانان به یې تر شا ولاړي نو په دغه طریقه باندې چې 50-50 دلته تاسې جوړ شئ 50-50 نوجوانان زه برابر کړم بل په دې طریقه څومره یو اتفاق به جوړ شي او دغه نوجوانان زه عامه چنده موږ نه غواړو خو هسې په خپل منځ کې چې 2 روپۍ د میاشتې واچوي 2 روپۍ هېڅ شی نه دی نو د میاشتې دې نه جوړېږي 100 روپۍ چې 50 کسان دا 100 روپۍ تقریبا د اذرخانې نه دېځې پورې موږ 15-30 جوماتونه یو بیا حساب کا 3000 روپۍ دا یوه حلقه نه ده 15 حلقې دې موږ جوړې کړي الحمدلله دا یوه حلقه ده ګنج نه نیولې تر اذرخانې پورې دا یوه حلقه ده او اذرخانې بله حلقه ده اخوا تشنغرۍ نه اخوا بله حلقه ده نوتیه 4مه حلقه ده داسې لاړ شي سمکنو بېله حلقه ده ورمړ بېله حلقه ده تارو بېله حلقه ده سمکني بېل دا حلقې دي دې هرې حلقې نه چې 3 زره جوړې کړي څومره شی جوړېږي په هغې باندې به موږ یو رسالې چاپ کوو هغه رسالې به پښتو ژبه کې فارسي ژبه کې به وي اردو ژبه کې به وي اسان آیت او حدیث به مو تاسو ته لیکلی مفت به یې تاسو ته بېرته درکوو چې هغه دا ګورئ په دې د خپل اغامیانو جوابونه کوئ او که امیانو جواب نه شئ کولی خپل ځان خو به روغ وساتئ انشاءالله دې اتفاق ته تاسې تیار یئ که نه جزاک الله آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا یو ښایسته عالم دی او الله تعالی ده ته ډېر ښایسته علم ورکړی یو نظم به د عالمانو ویمه او یو نظم د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په حق کې واورئ خو دا به راسره ټول په مینه وایئ چې 4 مذهب او 4 واړه امامان به منئ که دا هم خوښ شي انشاءالله دا ما مسلم جان له کیسټ کې ویلی دی کسخانې کباري بازار کې دکان دی بیا ترې واخلئ لږ درود شریف په محبت سره ووایئ ای مسلمان ټول حکمونه د قرآن به منې 4 مذهب او 4 واړه امامان به منې وایي 4 مذهب او 4 واړه امامان به منې او 4 مذهب او 4 واړه امامان به منې مسلم ټینګ دې که زوړ دي نه زه په قدم د پاک نیاز بینا خلق پرېږده د امریکې چینه د خدای رسول خبرې وه په خپل ځان به منې 4 مذهبه 4 واړه امامان به منې 4 مذهبه 4 واړه امامان به منې څوک چې 4 مذهب او 4 امامان مني د هغه په محبت ووایي 4 مذهب او 4 واړه امامان به منې او 4 مذهب او 4 واړه امامان به منې اوس عقیده درله بدلوي د اولیاو د منکرۍ په خپل
کست پدان و اولیان بمنی سلور مذهب سلور واړه امامان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني د دې د کست اولیان لدا په عقیدې سره نیکانو لدا هم د حنفي مسلک مولیانو لدا إذا كنت أولياء لذا هم دسني مذهب مليان لذا إذا كنت أولياء لذا د امام اعظم د حکم لاندې هر فرمان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني تک پکوي د امام اعظم په مذهب من سلور بنا حکم ښکاره په سپین میدان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني راغلي غله په هر یو ګوټي د امریکې روستالي سدي د بزرګۍ جامه کې پټ دي بالکل نعرے تکبیر شان اولیاء حضرت امام اعظم صاحب د دې وابیانو نه خلاف د دین بیان بمني امامان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني وام د دې وابیانو کوا څنګه ککل راغي په دین جنگ سره وهله که بادرنګ د دې واګانو کوا څنګه کله چې راغې په دین جنګ سره وهله که بادرنګ د دې وابیانو کوا څنګه ککل راغي په دین جنگ سره وهله که بادرنګ جهاد دوی باندې روا د جنګلان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني اے مسلمان ټول حکمونه د قرآن بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني دا بعض عالمان ممنا د امام اعظم صاحب دشمنان ممنا د اوتو شاعران ممنا دا بعض عالمان ممنا د امام اعظم صاحب دشمنان ممنا د اوتو شاعران ممنا د حمید ګل پړانګوال شعرونه په احسان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان بمني سلور مذهب سلور واړه امامان په بمني دنیا کې د دین ستنې عالمان دي سبحان الله دا په دې چې د نبیانو وارثان دي سبحان الله چا کس پکا عالم ته وکتل ظالم دی بشک جهنم خواله پخپل ور روان دي د
زور د